یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل دوه ملګري په دنیا کې یو ځای اوسېدل. وی فرمایل الله تعالی به د قیامت په ورځ د دغه دواړو سره جلا جلا حساب او کتاب وکړي او د دواړو حساب او کتاب به یکسان وي، خو د یو بل نه به خبر نه وي. د دواړو به نیکیانې کمې شي، دوی به هر چیرې د نیکیانو پسې ګرځي خو نیکي به پیدا نه کړي. یو بل نه خبر نه وي، په لاره کې به یو بل وویني. پوښتنه به وکړي چې ستا حساب او کتاب څنګه شو؟ هغه به ووایي چې زما 100% نیکیانې کمې دي. پوښتنه به وکړي چې ستا حساب او کتاب څنګه شو؟ هغه به هم ووایي چې زما هم 100% نیکیانې کمې دي. و به وایي په دنیا کې مې د یو بل سره ملګرتیا او هلته د یو بل په کار راتلو، دلته به هم د یو بل سره ملګرتیا کوو او یو بل به په کار راځو. زما نیکیانې واخله او ته لاړ شه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه چې به کله د نیکیانو سره د جنت دروازې ته ورسیږي، هلته به په زړه کې خیال راشي چې زه څومره خودخواه یم چې ما د هغه ملګري هیڅ فکر ونه کړ او د هغه نیکیانې مې له ځانه سره راوړې. هغه به بیرته راوګرځي او ډیر زیات فریاد به وکړي او ډیر زیات به وجاړي. الله تعالی به فرښتو ته امر وکړي چې له دې نه پوښتنه وکړي چې دا ولې جاړي، په داسې حال کې چې الله تعالی په هر شي باندې علم لري. هغه به ووایي یا الله، موږ په دنیا کې سره یو ځای وو، ته مو په جنت کې هم سره یو ځای کړه، ستا په شان کې خو څه کمی نه راځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله تعالی به د دې ملګري په خاطر هغه بل ملګری هم له دې سره جنت ته ولیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله تعالی ډیر لطیف ذات دی، هغه د خپلو بندگانو سره د لطافت معامله کوي، توبه کوونکي ډیر زیات خوښوي او مینه ورسره کوي. السلام علیکم.